سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته له عبرت نه ډکه کیسه لرم. نو په دې هیله چې دغه راسره تر پای وګورئ او حنا سعادت یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. وی سړی خپله میرمنه ووهله، ښځه مړه شوه، خو دی د وژلو اراده نه لرله. سړی وډار شو چې حسینه دولت او یا د میرمنې د پلارګنې لخوا ونه وژل شي. نو یې د یو هوښیار سړي سره مشوره وکړه چې څه وکړي. هوښیار سړی ورته وویل چې یو ښایسته ځوان د کور د مرستې په بهانه دعوت کړه، بیا یې ووژنه او جسد یې د میرمنې سره یو ځای کیږده. بیا د میرمنې پلارګنۍ راوغواړه او ورته ووایه چې دغه ځوان مې د خپلې میرمنې سره یو ځای ونیولو او ومې وژلو. سړی په دروازه کې د یو ښایسته ځوان په انتظار شو چې په پیله کې یې د همغې چلباز سړي چل عملي کړو او د میرمنې کورنۍ هم باور وکړو او لاړل. د هوښیار چلباز سړي ښایسته ځوان زوی کور ته رانغی. نو پلار ته یې اندېښنه پیدا شوه او هغه سړی ته ورغی چې ویې لیدل زوی د فریبکار پلار له امله وژل شوی و. نو درنو لیدونکو، علي رضی الله تعالی عنه به ویل څوک چې د بغاوت توره راوباسي په همغه توره وژل کیږي. څوک چې د بل چا لپاره کوهي کني په خپله پکې لویږي، او څوک چې د نورو عیبونه لټوي خپل عیبونه به ښکاره شي. او څوک چې د نورو عیبونه لټوي خپل عیبونه به یې ښکاره شي.